50 دیگه وریجې ولیکه. یا 2 دیگه پیور زیات که 2.50 کا. ته بغږېږه په هر چیز کې به خوله راچولې 50 ولیکه. رښتیا وایي او 3 بجې زیات کړي خو خامخا کم دی. جی وویل صحیح ده کم به شي 3 زیات که 3.50 دیگه غوښه وریجې ولیکه 3.50. مالګه نه ویرانه شي. لیکه مې وسړی صبر وکړه مالګه ولیکه 2 بوجۍ. تروشي نه کې وسړی دا وریجې به تروشي شي. وسړی تاسو پاره وسړی چا واده کې نه پرېښودو ته به وایي دیوال نه سره راځي که چې غوري ته 2 کښېني. ته پخلی څه څه دي د ما د زوی واده ده که دې ستا زه حساب ورکوم. ښه ودې لیکل هغه د والګوی دې ویرې وسړی لیکه مې لږ صبر خو وکړه پیاز ولیکه 4 بورې پیاز ولیکه زر زر لیکه 4 بورې الګوی ولیکه او 2 غویان ولیکه 2 غویان یو 3 پسونه لال که خلکو به پریزونه 3 پسونه ولیکه یو میږه مر سره لاله که لمې ډېر خوند کوي. تاسو په خصاپو سره لمې هلته بازار ته لاړ شه ځان ته یې واخله لمونه خوره که نه مه لیکه غوړ ښه نه دي لم مه لیکه میږه ماته لیکه پسونه صحیح دي خلک پریزونه دي. نور څه شي کم دي. یو ششپی لرګي ولیکه یو ششپی لرګي ولیکه ښه ودې لیکل او غوړي به څومره ښیي یو 5 بوشکې غوړي ولیکه. کمې دي 5 بوشکې یو 8 خو یې کانو. دا چا راوستلی دلته ما خپل کار ته پرېږده وروره ولیکه 5 بوشکې غوړي ولیکه ودې لیکل ولیکه 4.5 چرګان ولیکه یو 520 به دې برابر کړی و. ډېر تنګ شوم په خدای زه خو ډېر کې تنګ شوم دې سړي نه ولیکه 490 ولیکه ورکې که 490 چرګان که یو ښه حلوا هم پکې پخه که تربو ته زور ورکړي. یو 3 دیګۍ حلوا ولیکه صابو ولیکه صابو. په دې غوړ واده کې مو ته صابو راته پیلې کې یاره صابونه خلکو هسې کلمې تکې شنې سوي دي کلمې پې زنګ کړي دي هغه ټوله وایي وسپنې او دلته ته اوس په دې غوړ واده کې ماته صابو کې لیکې صابو منې خلک به ماړي غوړ خوراکونه صابو خلک خوري نه ما دلته پولاو ایښی دلته روش ایښی زه صابو خورم غوړې پې وخورم غوړې څه دوه درته وکړي صابو مه لیکه صابو ونه لیکې کټې لیکلي دي صابو ونه لیکې غوړ شیان واده کې وروره ته واده کې صابو راته پخی ته تربرونه به څه وایي خلک را پورې خندی خلک خو مه وایي چې وړه د سونډي د زوی واده ده چې نامتو واده یې وکړه چې د نوم واده کوم د نوم چې کلي کور کې مې چاته سترګې ټیټې نه وي چې خلک مه وایي چې ولا بېشکه لونډي واده کړی زوی ته داسې واده یې کړې ده ولیکه بل څه شي کې کم نور څه شي کې کولا وایي نرجانې ولیکه نور څه کولا ولیکه ریډ بول یې ولیکه 9.5 زره ریډ بول یې ولیکه کم یې نه شي 9.5 زره 7 زره یې که 7 زره ریډ بول یې که 7 زره ریډ بول یې ولیکه نور څه شي کم دي. لاسو وینځلو شاید یې لیکلی. ته صبر وکړه وسړی تا نه خو زه ډېر تنګ شوم سړی دې څوک راوستلی دی نه خو زه ډېر ته پرېږده موږ د خپل حساب ته پرېږده ولې کې غلطه یې لاسو مینځلو شی خوراک شیان موږ لیکو لاسو مینځلو شی د خوړلو شی ده بس سامان هغه خو ډکې هم پکې ولیکه خلکو به غوښې خوړلي. اوسئ سړی دی یاره دې نه خو زه ډېر تنګ شوم ولیکه کې غاښو ډکې هم کې ولیکه ښه دا اوس ټوټل که تشناب کاغذ درنه ویر نه سي وره تشناب کاغذ یې په وایه مړی وخت کې به دا داسې خبرې کوي تشناب ټوشي پیپر وایه بل شي تشناب کاغذ صرف لاسپاک کاغذ ورته وایه تشناب چې شته کې دی ټوشي پیپر ولیکه یو 600 چاینک کې چای به مو د مېلمنو ته ورکړو سړه د موټیانو خلکو ته پته ولګي وسړی څه اختر خو نه ده چې چای د موټیانو دلته به خلکو غوښه لمونه به یې خوړلي غوښې به یې خوړلي روشونه به یې خوړلي ته هلته موټیانو سره ورکوي موټیانې ورکوي موټیانې څوک ورکوي خلک به موټایي خوري که روشونه به خوري هلکه د هغه چای به ورپسې چای به کور کې وچي نه ویې لیکه چای مو لیکه یو 580 چینکې چای ولیکه 600 یې کسې بس ښه دا اوس ټوټل که دې منې 100 روپۍ راغلی د حساب کې وکړه هلکه یو 40 لاکه کړی به دې برابر یې غلی شه ته وسړی دا خو زه ویم هلته کوم ته خو په خبره نه ده وسړی نه په اتره نه ده په خبره ده 40 لاکه کړی به دې وي څه فایده دومره خرچو ته خو چېرته 2-3 لاکه خرچه به دې کړې وه دا خو بیخي ډېره خرچه ده د تربرونو کې بس سترګې جګی چې خلک هم وایي چې وله زونډي زوی ته واده کړی و داسې واده یې کړی و پوه شوې چې لړې واده نه ته جج یې کړم کلي کور کې چا نه یې کړی نن سبا دې زیات خبره ده پوه شوې ولې لونګ یو ویل کړی و پوه شوې
یو 10 لکه افغانۍ خرچه یې کړې وه زه اوس 40 لکه کوم یو په 3 کې زه له وانګ نه کم یم زه له وانګ نه کم یم نه 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 له وانګ نه زه کم یم دومره د خیرت کار مې کړی دومره د خیرت د روپۍ ما سره ویم نه دا خدای دې کور اباد چې دا مې دا 40 لکه کسانو نه مې را قرض کړي سعودي نه مې ریالونه قرض کړي کیټ نه فرانسې له شپین کې دغه د لندن نه هغه امریکې والا نه دغه ټولې پیسې مې را قرض کړي دي په قرض باندې دا مې په قرض په مصرف خپلې 2 لکه هم نشته خو تربور ته زه ټیټه نه وایم کلي کور کې نن سبا چې زیات خبره ده وروره موټر یم په زیات کرپۍ د سره یې که نه وي خدای دې کړي ما سره اوس یو روپۍ هم نشته خبرې 40 لکه جای مې قرض ورته راکړی دا مې 40 لکه افغانۍ برابرې کړي دا مې قرض کړي دا بیا خلاصوو به که څنګه خلاصوو به غم به یې نه کې تربور ته به ټیټه نه وایې سترګې دې ټیټې نه شي قرضدار یې چا وځلی قرضدار یې چا نه وربېکو کار ده ورته کوو به خو ټیټه نه وایي 40 لکه افغانۍ دې واده ده که څنګه او نور خو به چشکې کم نه وي یاره والا ډېر ساده خلک یې تاسو چې داسې نسبت یې نو ځکه خوار او زار هم یې روپۍ د سرستانه په قرضو باندې دومره خرچې کې دا نو زور به ورښکاره کوي تربور ته به ټیټه نه وایي وروره تربور ته به ټیټه نه وایي ولیکه نور شیان هم کې ولیکه زه ته یو سوپل هم کې ولیکه چپک